وطنا جوړوم دی شینې دی په خندا دی سیندونه دی غوړېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي هواوې دی ششنېږي وبدي مهار کړو چې پریمان شي غنم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې د کابل ولایت تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت اړوند د تفاهمنامې په اساس باندې د اکاډمي او میخانیکی چې په چلستون کې موقعیت لري د 14 زره په دې خو ویجاړه پاتې و د ملي دفاع د درنې رهبرۍ په اساس چې هغوی د موږ سره د څو ارادي ماشینرۍ مرسته وکړه او د اکاډمي او میخانیکی داخلي محوطه په اندازه د 53 جریبه او 1300 متره سرک باندې هغه ساحې ترمیم شولې همدغه لړۍ چې د ملي دفاع وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو سره په ښه کامله همغږۍ او په مرسته باندې مخته بي راغلي د افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ داخلي محوطه تاسو دلته ویلې چې دغه د افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ داخلي محوطه هم د څو کلونو راپدې خو همدغسې ویجاړه غیر منظمه او غیر اکاډمیکه ساحه پاتې شوې ده نو انشاءالله دا مو پلان دی ورته چې د همدغه ملي دفاع وزارت د ماشینرۍ او د تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې په مالي سپورټ باندې وکولی شو د افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ ساختماني او جیودیزي انسټیټیوټ داخلي محوطې چې اوس داسې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او پرته د ماشینرۍ څخه د دې جوړېدل د دې همواري کېدل او د دې تنظیمول او برابرول ناممکن و نو دوی ته ادامه ورکوو تر څو دغه د افغان ټکنالوژي او ساختماني او جیودیزي انسټیټیوټ داخلي محوطې په واقعي معنا باندې یوه ښوونیزه یا یعنې یوه اکاډمیکه ساحه ورڅخه جوړه شي تر څو د محصلینو د کارمندانو د توجه د جلب سبب وګرځي دغه ساحه به په واقعي معنا باندې یوه اکاډمیکه ساحه باندې تبدیلېږي کوم چې تاسو دلته وینئ د کلونو کلونو راهیسې دلته خښتې پاتې دي دلته تیږې پرتې دي په غوڅټ کې زیات شمېر کباړ ماشینونه او اوسپنې د ډېرو پخوا وختو څخه پاتې شوي دي د هغې د پاکولو او د ساحې د جوړولو لپاره موږ نن راغلي چې نن الحمدلله د مشرانو په حضور کې تاسو دغه کار پرانسته ګورئ طوری که شما میکنین تفاهمی که بین وزارت دفاع و اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی صورت گرفت ماشینریشان فعلا در انستیتوت تکنولوژی افغان کارشان به شدت جریان داره برآورد دیزاین این ساحه را توسط انجینر صاحبای انستیتوت ساختمانی و جیودیزی استادا و معسل انجام صورت گرفت بسیار دقیق به صورت مسلکی شفاف و اساس و بر بنیاد از این باورمند هستم انشالله که در ظرف 10 روز چهره ساختمان و چهره اکادمیک انستیتوت تکنولوژی افغان نسبت به جغرافیاشان که فعلا موقع داریم تغییر خواهد کرد و این تغییر باعث از این خواهد شد که انکشاف به وجود بیاید باعث از این خواهد شد که معسل و متعلم آموزش بهتر ببینه و زمینه انکشاف تعلیمات تکنیکی مسلکی ذهنی برای هر فرد افغانی که اینجا میخواین درس بخوانند مساعد خواهد شد.